السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله خو ګمرګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل تصویر باندې د پاسه دغه شان سندره ورکړئ ډیر زیات په اسانه طریقه سره. ستاسو دپاره ما نن بیا په ګرین سکرین کې یوه داسې پوره ګانه جوړه کړې ده چې په هغې کې تاسو ته ښکاري دا لیکل پکې هم شته دی، ورسره سایډ ته چې دا کومې لیکې دي، ورسره د پاسه چې دا کوم هر څه دي دا ټول هر څه بالکل په هغې کې شته دی. او زه تاسو ته هغه ښایم چې دا کومه ګانه ده. نو دا تاسو بالکل ډیر زیات په اسانه طریقه سره په خپل تصویر باندې د پاسه شی ورکولی او ستاسو ټول ملګري به تاسو ته حیران وي چې دا تاسو په کوم سیسټم باندې جوړه کړې ده. تاسو څنګه په سکرین باندې ښکاري تاسو لپاره ما دا یوه ګانه جوړه کړې ده. نو دې نه به سمپل تاسو ګرین سکرین درې کوئ او دا نور تاسو ته ښکاري سایډ ته دغه لیکي تاسو مطلب ټول سیسټم چې کوم دی په دې کې بالکل شته دی. دا ګانه پکې هلته لاندې راځي د پښتو ډېره زیاته زبردسته ګانه ده. دا تاسو په خپل تصویر باندې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې دغه شان د پاسه ورکولی شئ. اوس دا به تاسو د کوم ځای نه دا ګرین سکرین والا ګانه ډاونلوډ کوئ. سمپل تاسو چې دا کومې ویډیو ګورئ د دې ویډیو د پاسه وګورئ. په دې ځای کې تاسو له یو لینک چې کوم دی هغه ما درکړی دی تاسو ته زه وښیم. تاسو چې کومه ویډیو ګورئ په فیسبوک کې نو د دې ویډیو د پاسه وګورئ. دلته ما تاسو ته لیکلی اپلیکیشن لینک تاسو ته ښکاري په دې ځای کې دا اپلیکیشن لینک. نو سمپل په دې باندې به کلیک کړئ نو تاسو به دا ګانه ډاونلوډ کړئ او په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي. چې کله دا تاسو ډاونلوډ کړو نو سمپل دې لپاره به کین ماسټر اپلیکیشن داسې اوپن کړئ. چې کله تاسو کین ماسټر اپلیکیشن اوپن کړو نو سمپل زه تاسو ته ټوله طریقه ښایم بالکل سټیپ بای سټیپ، خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ ضرور. نو دلته به تاسو لاړ شئ او خپل تصویر به راوالئ. سمپل خپل تصویر په کین ماسټر کې راوالئ. په کوم تصویر چې تاسو ګانه جوړول غواړئ لاړ به شي دغه شان ګیلري ته. مطلب دلته ما خپل دا یو تصویر راواغیسته، دا به همدغه شان لږ اوږد کړئ او سمپل دا به دلته ودروئ چې دا تصویر اخوا دېخوا نه ځي. او چې تاسو له ما کوم لینک درکړی د دغه لینک نه به تاسو د ګرین سکرین دا ګانه ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو ډاونلوډ کړه نو سمپل دا به هلته سلیکټ کړئ، په خپل تصویر به یې د پاسه داسې ورکړئ. دلته به دا ټول سایز چې کوم دی په خپل تصویر باندې د پاسه داسې برابر کړئ او دې سایډ ته تاسو ته دا ټول دا اپشن ښکاري. نو په دې کې به داسې لږ لاندې لاړ شئ. دلته نو دا کروما کی لیکلی تاسو ته ښکاري دلته لیکلی کروما کی. نو سمپل په دې کروما کی باندې چې داسې کلیک واخلئ نو دلته دا یو اپشن دی. دا اپشن به تاسو په دې ځای کې داسې ان کړئ. چې کله دا تاسو ان کړو نو تاسو ته ښکاري هغه ګرین سکرین چې کوم دی هغه ته مکمل لاړو. زه به دې باندې اواز اپ کړم او بیا تاسو ته پلی کړم چې څومره زبردسته ګانه چې کوم دی بالکل زموږ سره تاسو ته ښکاري. بالکل په یو سیکنډ سره تاسو کولی شئ چې دغه شان زبردست ګانه چې کوم دی ځانه جوړه کړئ. تاسو ته ښکاري بالکل یونیک قسم ګانه چې کوم دی تاسو په دې طریقه سره جوړولی شئ او بالکل به چاته پته نه لګي چې دې نه تاسو ګرین سکرین درې کړی. نو تاسو ته ښکاري څومره زبردسته ګانه تاسو په دې طریقه باندې جوړولی شئ. او که دې له زه اواز ورکړم نو دا د پښتو ډېرې زیاته زبردسته ګانه ده. تاسو ته لاندې چې کوم دی ښکاري تاسو ته ښکاري دا ډېرې زیاته زبردسته ګانه ده. نو تاسو کولی شئ چې دا په خپل تصویر باندې بالکل په یو سیکنډ کې ورکړئ او ډېر زیات زبردست به تاسو فیسبوک باندې د خپلو ملګرو سره شریکوئ او ورسره تاسو د فیسبوک په سټیټس کې هم ورکولی شئ. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ډېرې زیاته زبردسته ګانه چې کوم ده تاسو جوړه کړئ. تاسو ته ښکاري بالکل ټول هر څه چې کوم دی په دې کې شته دی، صرف ګرین سکرین به تاسو له دې نه درې کوئ. نو ګمرګرو ډېرې زیاته زبردسته ویډیو ده. ضروري دا کومه ګرین سکرین ګانه چې کوم ده دا ډاونلوډ کړئ او ټرای پې وکړئ. تاسو له به ډېرې زیاته مزه درکړي او دا ویډیو چې کوم ده د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که تاسو دغه رقم ګانې خوښېږي نو ستاسو لپاره به زه نورې ګانې هم دغه شان په ګرین سکرین کې جوړه کړم. د هغې لپاره سمپل تاسو دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که تاسو دا ویډیو شیر کړله نو ما ته به پته ولګي چې آیا تاسو داسې رقم ویډیوګانې خوښوئ. نو بیا به زه ستاسو لپاره دغه شان نورې ویډیوګانې هم راوړم. نو موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.